السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم دا وخت د امریکا میریلند ریاست کې ما او راغلی ما د پاکا پښتون امریکن کمیونټي چې کوم اسوسییشن دی یا تنظیم دی د پښتنو دلته په میریلند کې ورجینیا کې ډي ام وی ایریا کې نو پښتانه دي او رضا صاحب مولاړ دی داود ماما تازه پاکستان نه راغلی دی موږ له پیړې نه دی اغلی خوان دی خراب دی نو خبره طریقو دی وخت رضا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه طبیعت څنګه خیر دی شکر دی دا تو وای اول خو ما خو پاکا مبارک چې کوم موریدون کې کتون کې دغه تر پاکا مبارک وي پاکا څه شی دې څه کوي دلته پر ډي ام وی ایریا کې جی نو پاکا stands for پښتون امریکن کمیونټي اسوسییشن دا چې کوم پښتانه په میریلند ورجینیا او ډي سی کیو سی کې غي د پاره یو تنظیم دی او دا لس کاله زوړ تنظیم دی د دې مقصد دا دی چې زموږ د کوم دلته پښتانه فیملیز دي هغه راجمع کیږي خپل صحیح وخت په وخت داسې غونډه صحیح او څومره ممبرز دي تاسو د کمیونټي تقریبا اندازه تن څومره کورنۍ دي څومره زموږ تقریبا یو 100 سل مطلب دا دی چې ها سل غړي او د ممبرشپ سي حساب کتاب دلته کې مطلب دا ډي ام وی ایریا کې ډېر پښتانه دي ډېر خلک دي ډېر پاتې کېږي نو څنګه سي حساب سره ممبرشپ څه طریقه کار دی نو بس زموږ دا تنظیم چې دی دا یو پراپر نان پرافټ اورګنایزیشن دی نو دا غي یو ضرورت دا وی چې تاسو ممبرشپ رجسټرډ ساتئ زموږ چې کوم زموږ یو پراپر فارم هغه د کولی زموږ ویب سټ دی صحیح ویب سټ ته څنګه زی نو پاغي تاسو www.pakhtunusa.org هغه ته تاسو تللی شئ صحیح او څه خدمات دي د تنظیم دلته کې د غم خاده داسې د ماشومان راوځي کېدونه زه ګورم دلته کې ډېر کورنۍ را جمع شوي دي ډېر ماشومان لوبې کوي خوراکونه دي او ګپې شپې روانې دي یو بل څه خدمات ورکوي تاسو تنظیم دلته کې نو بس یو خدمت خدا دی چې دا را جمع کول دي پښتانه ټول تتر بتر یو په دې باندې موږ را جمع شو یو موقع خلکو ته ملو شي صحیح دا دی بل زموږ یو خدمت دار چې موږ چې کوم زموږ پښتانه د پښتو ژبې سکار پکاري یا د پښتو ژبې څخه خدمت پکاري هغه لپاره موږ کوشش کوو موږ سره دا قاسم جان دی قاسم بھائی تم پکې قاسم بھائی وګوره چې کوم دی نو قاسم اسلام داود جان دی داود ماما خو تازه راغلی د پاکستان یو خپل خوان می خراب دی خالد لالا ټیک شه صحیح قاسم بھائی ما خو رضا صاحب سره د پاکا مبارک خبرې کولې چې پاکا څه خدمات دي خالد لالا مولاړ دی او که تاسو رانیزدې شئ غواړم تاسو مې څه تاسو نه وکم نو رضا صاحب خو ویل چې پښتانه راوځي کول غم خادي خپل ماشومان د خپل کلچر د خپل مذهب نه خبرول په پاکا باره کې تاسو وته کم دي سو خبرې کول غواړي پاکا څه کوي خانجي به خبرې وکړي خو ما صرف دوه خبرې کوم او د ټولو نه امپورټنت کوم خبره ده هغه دا چې موږ د خپل کلچر نه د خپل ټولنې نه بهر اوسېږو او زمونږ د پښتنو چې کوم ویلیوز دي زمونږ چې کوم اقدار دي نو هغه په کور کې دومره صحیح طریقې سره مونږ نشو کولی ځکه د مجبورۍ وي دغه وي نو دا ګیدرینګز چې مونږ کوو د پاکا د سپیشلی د پاکا د جنډې د لاندې کوو چې دې ته دا پته ولګي چې مونږ د کوم کلچر نه راغلي یو زمونږ ویلیوز څه دي زمونږ اقدار څه دي ناسته زمونږ څنګه ده پاسته زمونږ څنګه ده صرف دغه زمونږ یو مقصد دی او بل دا چې زمونږ غم خادي هغه مونږ نشو پرېښودی دلته کې چې کوم دی نو خانجي چې کوم دی هغه راشي نو زه زما مشرور راغلی دی زما تره راغلی دی دغه رنګ چې زه دغه ځای ته ورشم نو زمونږ د یو بل غم خادي ټول په دې باندې درانه ښکاري دغه زمونږ یو مقصد دی چې هغې د لاندې باقي به نو خانجي خبرې وکړي زمونږ د پاکه مشر دی او زه د خالد لالا تپوس کوم چې د ماشومانو دپاره خصوصا داسې غونډې سوره ضروري چې داسې رايوځای شي د خپل کړو وړو نه د خپل مذهب د خپل ژبې د خپل کلتور نه خبر څه ضروري څنګه چې قاسم وي لکه منګ دلته کې تقریبا دلته ټول چې کم دی نو هغه کار کول والا خلک دی 8 to 5 نو مونږ ته په خپل هم دومره وختونه نه ملاویږي چې مونږ د ماشومان ته خپل د کاستوم خپل کلتور دا ټول څیزونه وښو په دې وجه مونږ دا کړې ده او زمونږ دا مقصد چې زمونږ په دې ځای کې کمې کورنۍ وي چې ماشومان یو بل سره یو ځای شي کم از کم هغه که په کور کې دا څیزونه چا نه د کېږي پاتې کېږي نو کم از کم دلته کې چې هغوی د مشرانو سره یو ځای شي زه پښتو وایم دی پښتو وایي دی پښتو وایي نو هغوی کې یو کانفیډنس
صحیح لیول اوچت شي ځکه چې هغوی ته پته ولګي چې په وروستو زما یو غټ کلتور دی زما په وروستو یو غټ تاریخ دی نو دی موږ نه روکېدی نه شي صحیح ځکه که دی سیلاب کې دی روک شو نو دی به خپل لاس وهي او پکې به ترې نه د کیلیفورنیا جانس کاکایي جوړ شوی وي نو په دې وجه موږ بل دا چې حقیقت دا دی چې دلته دا کمولات دي نو دا ماته د خپل ورونو نه زیات خواږه دي ځکه چې زمونږ ټوله میشته یو بل سره ده زمونږ چې کوم دی نو ټول ګیدرې مونږ که دلته نه پاکستان ته هم ځو نو څوک 15 کاله پس دي ځکه دوره دغه خو د چا نه وي نو مقصدونه هم زمونږ دغه دي او دغه مقاصد او څومره موده پس راغونډېږي او مطلب دا دی چې پښتانه څومره یو موټی دي دلته په دې علاقه کې ماشاءالله دلته کې زمونږ په کال کې کم از کم 3 ایونټس کېږي بعضې وخت کې زه خو پکې غیر حاضر یم ځکه چې زمونږ پکې داسې دغه پېښ شي په پاکستان کې د غم خادۍ کیسې نو شکر دی دا رونه دلته کې دي که ایون دا یو قاسم یو هېڅوک هم نه نو مونږ په دې کانفیډنس یو چې شی به چلېږي که ته زمونږ په ځای نو مونږ ته پته ده چې شی به چلېږي کامل جان مونږ ته پته ده چې شی به چلېږي ځکه چې دې کې زمونږ خپل اغراض او مقاصد او د کومې سیمې ګوره دلته حامد بھائی ولاړ دی حامد بھائی چې کوم دی نو د کوارټ سره تعلق ساتي کوارټ نه ها او دغه شانتي حسن امین صاحب دی کنه موږ خبرې شوې دي وړاندې په پروګرامونو کې تاسو خو چې کوم نوې امریکای ته راغلي دي نو څنګه تاسو څنګه میسج کیو یاره ډېر امپورټنټ دغه فورم دی دا او خانجي څنګه وې قاسم بھائی وې خاص کر دا نوې نسل چې دی دا کنیکټ کول د خپل کلچر سره ابداع سره ویلیو سره پښتو سره دا ډېر ضروري دی او دا ډېر امپورټنټ فورم دی صحیح ضروري دی مننه ثانک یو سو مچ خوشاله اوسئ زه ګرځم قاسم بھائی تاسو مننه ثانک یو خالد الله تاسو مننه ډېر مننه ثانک یو سو مچ او دغه شانتي داود ماما ولاړ دی داود ماما چې کوم دی نو خوږی کیسې کې تازه راغلی یارورا وې د پښتنو راټولېدل د چندو خو تول دی دا چې تلې ته یو اچې بل تی دانګي دا دی کریډټ خالد جان ته ماته قاسم ته او رضا صاحب د دې چې دا ټول راټول کړ او جمیل جاوید دی خدا په ډېر لوی دغه باندې په ډېر لوی همت باندې دا کسان موږ راټول کړ او یو مقام لم راوستل زموږ اصلي مقصد هم دا دی چې موږ خپل ژبه خپل کلچر خپل د وجرې د تاسو رستو کې پاکستان نه راغله داود الله پاکستان د تیر چکر مو خو مطلب دا هغه ځای بم سمو دا ځای بم سمو دا ځای دغه راتله مګر دک مې وي دا هغه مینه دې په ماتېږي کنه نو خو د دې لپاره موږ د هغه ځای د مینې ماتېدو لپاره موږ دا دومره مخلوق چې راټولو وایي چې صرف د دې لپاره چې هغه مینه په ماته کو هغه مینه ټول دلته کې زموږ داسې مثال ترونه ماماګان صحیح سم ده مننه کوم داود ډېره مننه ثانک یو سو مچ او تاسو چې کوم دی تاسو ګوره ټول هلته چې کوم دی هر یو کس تا تپوس کوي چې کوم دی کس نه تپوس کوم وکیل خان څنګه دی هلکه وایم زموږ پرې دی او ټول خلکو چې څومره معلومات تاسو ته نه چې خو نیولې به دلته راولم ټول خوشاله دي دا هر یو مننه دا پښتنو مینه ده الله دې لري او وزر کې چې دا شاته موږ د پښتنو راټولنې او د دې کلچر او د دې هر یو شی نه بس دغه مننه ثانک یو سو مچ خوشاله اوسئ او ټول مننه کوم ثانک یو د دې خالد چې ګلته امیر مولار ده امیر السلام علیکم څنګه زی اخی طبيعت ته خره خیر خیر ته څه کې تا خو خان ته 5 روپیا کړل څنګه ملګری راغلی دي دلته موږ سره درېږي ملک صاحب لم درځم امیر نه تاسو کوم امیر څنګه لوال دی څنګه ته محسوسيږي را ملګری دی راځي شي وی دي او دا خبره I haven't seen everybody in a while so خره لکه ګور امیر وی چې کوم دی ټول ډیر مو د پاسولي ډیر خوان کوي صحیح ده او ته چې کوم دی مطلب خوان دل درکې اصلو به موکل سګې مونږ موکللو مونږ لښه دی بیډمنټن مونږ وو فشینګ ته هم بیان بنی سه دلته لیک کې ما بدن سره بوزه چې کله ته ما بدن سره بوزه صحیح ده جی زما ګریجویشن امیر سره مې تیرې خبرې کړې وې امیر چې کوم دی رستو کې 12 کړی دی او اوس چې کوم دی نو کالج ته شروع شوی کنه سمستر ته شروع شوی دی او ځل بیا ورته څه کې فورث ویک کې ښه استا نور چې کوم ملګری دی هغه څه کې ایم تاسو یونیورسيټي کال دی رایټ اپ های سکول دی کالج به شروع کی ښه صحیح لوی سړی شامر لوی سړی مخامخ عثمان صاحب ولر السلام علیکم عثمان صاحب په خیر ستړي مشه السلام علیکم څنګه طبيعت خیر تاسو ورجینیا نه راغلی زنده ورجینیا نه راغلی ما بالکل گاونډیان یو په کلی کې گاونډیان یو څنګه ژوند څنګه روان دی ژوند روان دی دومره لري نه راغلی دی غونډه لپاره کدارته وای څنګه مطلب دا چې یو خو پښتنو سره خپل خپلوانو دوستانو
دوستانو سره ملاقات وي خو تاسو څنګه محسوسیږي لکه داسې کې غونډې سوره ضروري دي دا خو ډېر ضروري زموږ د خپلو ملاوېدو لپاره او داسې غونډې په کار هم دي که نه که لرې نه ولا سړی راشي یو بل وپېژني صحیح یو بل وپېژني یو بل وپېژني خپل کلچر وپېژني اکثر خلک کې خلک وایي چې لکه زه چې تېر صوابۍ ته تللی یم نو خلکو رانه تپوسونه کوي هلته پښتانه شته مسلمانان شته یو مسلمان زه ډېر زیات پښتانه دي خو داسې غونډو داسې غونډې صحیح نو که څه ویل غواړئ پیغام ورکول غواړئ په تلو کې تاسو نجات اخلئ بس پیغام دا دی چې خپله ورورولي ښه ساتي داسې غونډې قایمې ساتي او خپل یو بل سره نیت ښه ساتي نیت ښه ساتي نیت ډېر ضروري دی نیت او انما الاعمال بالنیات دا عمل چې کوم دی دارمدار په نیت باندې نیتونه صفا ساتل پکار دي چې نیت ډېره مننه کوم عثمان صاحب تھینک یو سو مچ خوشحاله اوسئ دغه چې موږ راشو نور مشران هم ناست دي واړه لګیا دي ریکټې کوي او خوا شاته پکې زنانه هم دي نه او دې خوا پکې چې کوم دی نوشران بھائی نوشران بھائی السلام علیکم څنګه حال دی موږ ورجینیا ګاونډیانو زو السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم نوشران بھائی څنګه حال دی راشو چې راتله موږ ډېر لري نه راغلی یاره اورش خو بس ماته ایکسپریس لین باندې خو دغه ملو شنو زر رالی ښه او مطلب دا دی چې تاسو په خپل صحافي م یې خبریال هم یې او دا خبر اکثر پښتانه د خبرو هم ساتئ د خپلو خبرونو د لارې د خپلو پروګرامونو د لارې خو دا غونډه دلته چې د امریکا میریلینډ ریاست کې په دې پارک کې روانه ده د دې په اړه راته ووایه دا غونډه چې دلته روانه ده یاره دا تنظیم خو چې کوم دی موږ په امریکا کې راغلي نو چا خبره ویلکم کړي دي په خیراله راته دی ویلو ښه نو دا خو ډېر ښه ملګري دي او فیملی دي بس کله نا کله راغونډ شي صحیح صحیح او به د خروس کو په باندې باندې خو دا چې ټول یو بل سره ملو چې امریکا کې خو ته پته راوګر خانه دا مواقع ډېرې کمې چې خلک یو بل سره وویني که نه یو بل سره وویني صحیح او داسې او مشران هم راځي ورته تاسو سره خبرې کولی شم جي په کیمرا باندې السلام علیکم مننه نوشران بھائی تھینک یو سو مچ خوشحاله اوسئ السلام علیکم تاسو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی تاسو نوم جی هاروت خان دی هاروت خان صاحب او دلته راغلي تاسو ګورئ دا کشران لګیا دي خوراکونه هم تیاریږي ګپې شپې هم روانې دي او دا خبره ماشومان لوبې هم کوي د یو مشر په حیث باندې څومره موده اول خو دا تپوس کوم امریکا کې څومره موده وشوه 3 میاشتې مو شوې ښه 7 کال نه ځای راځي خو بیا هم اوس کلي هلته نه وطن نه راغلي خو دا راته ووایم جي چې دا کشران وینې دلته لګیا دي څوک خوراکونه تیاري ګپې شپې روان تاسو څنګه محسوسیږي ډېر ښکلی موسم دی ښکلي خلک دي ښکلې خدمت کوي او ډېر ښایسته او اکثر چې کلي ته سړی لړ شي زموږ کلي کې یو سړی یورپ ته زوی ډاکټر و په دغه کې په انګلینډ کې و نو پلار یې ځان سره بوتو هلته کې نو چې واپس راغی نو په حجره کې ناستو خلکو ته تپوس کو چې کاکا په انګلینډ کې داسې څه ولیده او ته یو هر څه بل اړخ ته خو داسې لیشتې مو راغلی خلک وو او داسې انګریزي به یې وی نو تاسو نو خو هم خلک دا تپوسونه کوي چې کلي ته لړ شي که نه څه وایي درته چې پښتانه شته جوماتونه شته مدرسې شته که نه ښه مونږ داسې ښه مدرسې دي ښه ښایسته قانون یې هر یو فیصلې دي هر څه فیصلې دي ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ او څومره ښکلې کالي کپړې مچولي دي ماشاءالله د کلي دا ټوپې نو مننه کوم چې تاسو ډېره مننه او ډاکټر صاحب ناست ډاکټر سلیمان صاحب ناست ډاکټر صاحب د سواد سره تعلق ساتي که خدای مې نه غلطوي تاسو څنګه ډاکټر صاحب طبیعت خیر خیریت دی او په اورېدو کې راځي چې چکر په ویزا امریکې ته راغلی یې جی او زه اصل کې اوس هم عمان کې راغلی لیجسلیټ یم سره عمان یم د سیدو شریف د سیدو شریف یې ښه او دا خبره او امریکې ته په اول ځل راغلی یې او زه په اول ځل په امریکا کې داسې د پښتنو د غونډه او بیا پکې په ګڼه شمېره کې چې لوی واړه ماشومان زنانه برخه اخلي څنګه ته محسوسیږي ډېر زیات ډېر خوند کوي او ډېر زیات امپرس شوم ستاسو د یونټي نه ښه صحیح صحیح او عمان کې هم داسې غونډې وي که نه څنګه عمان کې هم دي او داسې وي هلته پښتانه ډېر وي که نه صحیح او دلته په امریکا کې چې ګرځئ اوس چې کوم ډېر خلک به تاسو نه هم تپوسونه کوي چې امریکې ته تللی وی او د امریکې او د عمان او د پاکستان د ژوند ترمنځ څومره ته فرق ښکاري تاسو ژوند کې خو ډېر زیات فرق دی پاکستان کې تاسو راځئ چې ښه ژوند کې ډېر فرق دی ښه عمان تقریبا هم داسې په ارام ژوند دی ډېر ښکلی ښکلی ملک دی ښه جی که بیا یو بله دنیا ده نو هر یو سټیټ ته زه لاړم هر سټیټ جدا جدا ملک ښکاري څومره موده به یې په امریکا کې زه به دلته یم سبا روان یم هیوسټن ته ها ټیکساس ته دی هیوسټن کې خو چې دا خبره زیاتره پاکستانیان دي او ما زوی دی هغه د هارټ سرجن دی ها هارټ سرجن دی ماشاءالله صحیح 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 او بیا به واپس ځئ عمان ته صحیح او تاسو په خپله میډیکل فیلډ کې ډاکټر یې او په عمان کې پریکټس کوئ
مننه کوم ډاکټر صاحب خوشاله شوم تاسو سره په ملامتو باندې او اکثر چې خپل پښتانه مشران او داسې وینم بیا چې کم دینو تعلیم یافته او بیا ډاکټران نو ډېر زیات را خوند راکړي ډېره مننه خوشاله شوم ژوندي راته اوسې الله راته لاره یو جهان مننه یو جهان اوس دی خو چې کم دینو فوډ سروینګ شروع شو فوډ سروینګ انګریزي کې چوتي خوراک شروع شو کنه نو بس زم تاسو نه اجازه اخلم او زم بدنه او دا خبره خو دا وګور دا پښتنو غونډه را پښتانه دي دلته کې د امریکا میریلند ریاست ته او دا خبره نو شاده چرګ زمواري ستاده زمواري راځي صحیح ده زموار سړی څه کنه سمه ده صحیح دا تاسو کتل ټول ملګري ولاړو ټول چې کم نه ماشومان اخوا لوبې هم کیږي دی خو سره چې کم نه وګوره والیبال روان دی کنه نو څنګه لګي دی خو راشه السلام علیکم صحیح نوم دی څنګه چلی څه کېته بیډمنټن کې صحیح ده بس لوبې کوه لوی سړی شي کنه او دا خبره دا ټول دغلته پکې والیبال روان دی خو پارک ته غیر چاپیره خلک دي او دا ماشومان هم دي خو نو بس زه به هم تاسو نه واخلم اجازه او ما ته خودل غوښتل ډېر خلک چې په امریکا کې پښتانه شته چې امریکا په خیره کوي نو موږ هم خیال کوي په سل قرانه خودل ته دي تنظیم غړي دي نو اځ نه چې موږ پکې کم نه ټاکه سوتري نه کوي ہے نا ګپ پکې لګو هم د دې سره وکیل خان غری اجازه چې چرته هم بریالي اوسه خوشاله اوسه ژوندۍ اوسه ګړندۍ اوسه او د لوی الله